ملګري به خامخا ارومرو زما او ستا په ژوند باندې اثر انداز کېږي په سیمه کې چې څه معاملات روان وي. نو زه البته نه پوهېږم چې دا وخت ما څوک اوري ګوري مې نه. انټرنټ هغسې د شپې په 3 بجې ډېر زیات کمزوری دی. او خبر خو به تاسو کتلی غږ ډاټ پي کې یو ویب سایټ دی او عقیل یوسفزی صاحب فکر کوم هم ورباندې یو راپورټ هغه شیر کړی دی، شاید د هغه ورسره اسوسییشن وي. نو بهرحال پاکستان ایرفورس د افغانستان په سرحدي صوبه پکتیکا کې کاروایانې کړې دي او د دغه غږ نیوز د وینا مطابق کلدم ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان د هغې ټکانې نشانه جوړې کړې دي او د اهم کمانډرانو سره یعنې ترڅنګ یې شپېته د ټي ټي پي ارکان یې چې کوم دي نو هغه یې وژلي دي. دا د غږ ریپورټ دی او دا هم دی په ځینې افغان اکاونټونو باندې او ځینې پاکستاني اکاونټونو باندې دا هم خبرونه دي چې ګنې په خوست کې هم پاکستاني الوتکو بهرحال بمبار کړی دی. د پاکستان ذریعې یا استخباراتو ته انټلیجنس ته نږدې اکاونټونه وایي چې فضایي حملو کې شیرزمان عرف مخلصیار، اختر محمد عرف خلیل، اظهار عرف حمزه او شعیب چیمه دا مرکزي خلق دي د ټي ټي پي. نه صرف دیو بلکې د دیو مرکزونه سټرایکس شوي دي. او غږ نیوز لیکلي په 3 مقاماتو او پاکستان سره اسټابلیشمنټ ته د پاکستان استخباراتو ته یا ملیټري ته نږدې اکاونټونه د 4 مقاماتو د حملې خبره کوي. بهرحال په دې کې اهمه خبره دا ده چې اختر محمد کیمپ ټارګټ شوی دی او شعیب اقبال میډیا سنټر چې کوم دی نو دا ټارګټ شوی دی په پکتیکا کې، په برمل ولسوالۍ کې، په مرغه او یو بله سیمه د لمن په دغه 2 سیمو کې. دا هم ده چې د ټي ټي پي چې کوم میډیا نیټورک دی عمر میډیا نو هغه هم د منځه وړي. دا خبرونه دي که دا د یو طرف ریپورټ دی. د بل طرف نه د افغانستان دفاع وزارت دا ویلي چې یعنی افیشل خبر دا دی چې پاکستان په وزیرستاني مهاجرو باندې بریدونه کړي دي. یو ملګري تپوس کړی دا د څه ټیپ خبرونه دي. نو دا خبرونه خو نه دي خو زه صرف هغه خبرې له سر را جوړوم چې بیا ورباندې مختصر شان خبرو وکړم. نو دفاع وزارت د افغانستان یا طالبانو دفاع وزارت دا وایي چې پاکستان په مهاجرینو باندې د وزیرستان په مهاجرو باندې یا د هغې په کیمپونو باندې حملې کړي دي او دا به بې ځوابه نه پاتې کېږي. دا په تیر 3 کاله کې چې طالبانو حکومت راغلی دی نو پاکستان 4م ځل دی چې په افغانستان کې دننه انسایډ افغانستان په پکتیا کې یا خوست کې او په دغه سرحدي سیمو کې پاکستان عملیات وکړو یا اپریشنز یې وکړو. ښکاره چې کوم ریپورټډ دي او نوټډ دي نو هغه 4م ځل دی دا یا 5م ځل دی فکر کوم 4 یا 15 برای راست سټرایکس کړي دي. ظاهر خبره ده د افغان دفاع وزارت خبردار چې دا به بې ځوابه نه پاتې کېږي. نو څنګه به ځواب وي د هغې څخه کوم افیلیټډ یا اسوسییټډ یا ورسره وابسته یا تړلي اکاونټونه مې هم تعقیب کول مې یا مې فالو کول چې هغې څه وایي. نو هغې وایي چې که مخامخ ګزار نشو کولی یو د هغې یو پروپیګنډسټ دی هغه وایي چې که مخامخ څه نشو کولی خو د دې غچ یا د دې بدل به په شیشه اخلو. نو بهرحال اوس افغان میډیا یا سوشل میډیا چې ما کتل په میډیا باندې د خلکو کمنټونه د افغانانو کتل نو هغې بیا وایي چې یعنی د بدل اخیستو د بالمثل کاروایي غوښتنه کوي او دا په افغان حکومت باندې بهرحال یو دباو وخت په وخت باندې سیوا کېږي. یعنی خلک غواړي چې په ځای د دې چې پټې کاروایانې وشي ځکه ظاهره خبره ده یو ایر سټرایکس شوي دي د بارډر هغه غاړې ته د پولې هغې غاړې ته. نو افغانان یا د افغانستان شهریان دا تمه کوي چې او دا غوښتنه کوي مطالبه کوي چې بالمثل یا همدغسې متقابل عکس العمل وښودل شي او برای راست دعوې سره وویل شي چې او موږ واپسې حمله وکړه. اوس افغانستان ایر ډیفنس سیسټم څومره فعال دی دا ماته اندازه نشته ظاهره ده هغې به ښه پوهېږي یا د هغې سره څومره
کیپیسټي شته چې همدغسې ایر سټرایکس وکړي. او د پاکستان دعوه خو دا ده چې دغه کیمپونه چې دي دا کوم چې دوی په نښه کړي دي د پاکستان اسوسییټډ چې کوم اکاونټونه دي او خبري ادارې یا سورسز نه کنفرم کړي دي نو دا د ټي ټي پي دي. او بیا د افغانستان نه خبردار چې ملکی خلک یا د ملکی یا د سیویلین نه علاوه هغې ویلي چې د وزیرستان نه کډن شوي مهاجر دا په نښه شوي دي. اوس خبره دا ده چې د فیک نیوز ظاهره ده چې دواړه اړخته دا خبرونه داسې کله داسې یو واقعات وشي نو د فیک نیوز جعلي خبرونه دواړه اړخته د حق او د بریت دعوې دواړه اړخته د مظلومیت دعوې دا کیږي فطري. ځینې عکسونه دي هغه هم شیر کیږي خو لا ویریفای نه دي چې دا د جګړې یا د دغه بمبارۍ د سین نه دي که نه ځکه بیا د هغه عکسونو اګینسټ ځینې نور عکسونه شیر کیږي چې دا فیک دي یا زاړه دي یا زلزله زدګان دي. نو فی الحال دغه عکسونو باندې زه ځکه نه کوم چې مناسب نه ده اگر چې د ملکی خلکو نقصان ډیر نامناسب عمل دی خو دا چې فی الحال دا کنفرم نه وي. نو په ابتدا کې خلک د جذباتیت نه د پیدې لپاره د خلکو یا د وایرل کېدو لپاره یا د یو بل اګینسټ د سکور سیټل کولو لپاره یا د ځان مظلوم ثابتولو لپاره عکسونه د نورو موقعو هم شریکوي. زه اوس دا نشم ویلی چې دا سم دي یا ناسم دي خو دواړه اړخ ته یو عکسونه د ماشومانو شریکېږي او بیا د پاکستان سره تړلي کوم اکاونټونه چې دي د پروپاګنډا دي یا کراس چک کولو دي یا فیکټ چک ځان ته وایي یا فیکټ چکرز وایي نو هغوی وایي چې دا زاړه دي او د بل وخت دي. نو کنځلې براریاس یو بل ته بیخي مه کوئ او خبره دا ده چې جنګ د چا هم په ښېګړه نه دی جنګ د چا په خیر نه دی د دې هیڅ قسم څه ګټه نشته. ما صرف یوه سیاسي نکته دا ویله چې آسې انلاین مې کتل لوستل مې نو د افغانستان د خلکو به پریشر چې کوم دی په حکومت باندې راځي چې کاروایي وکړي یعنې جواب ورکړي. اوس جواب ورکولو د هغې څومره صلاحیت دی دا خو به هغې ته پته یعنې باقاعده کلیمډ جواب یعنې داسې نه چې یو در پرده کاروایان یا یو څه بل څه یا عامو خلکو ته یا په پټه باندې ټارګېټس په نښه کول. نو دا چې کوم دی څومره اوس هغوی کولی شي خلک هم دا غواړي چې یاره د دغه ځای نه داسې جواب راشي د هغه خلک دا غواړي. اوس که هغې جواب کوي واقعي نو بیا دا نوره هم سنګین کېږي یعنې دا به دوه اړخیزه بیا برای راست کنونشنل جګړه به کوي یعنې مخامخ فرنټ باندې به یو بل ورځي. نو بیا به زمونږ او ستاسو دپاره زمونږ ډېر یو یعنې خاص کر د پښتنو دپاره او زمونږ د سیمې دپاره به پکې د خلکو ژوند د خلکو معیشت د خلکو تګ راتګ د هیوادونو ترمنځ او د ملکونو ترمنځ چې کله جنګونه کیږي او دغسې کاروایانې کیږي د بل اړخ نه بیا هم د کاروایي غوښتنه کیږي نو د دې لوی دیرپا سره یا د اوږد وخت لپاره په عامو خلکو باندې ډېر منفي اغېز وي. پوځونه او بمونه هغه خو به خلک د ټیکس پییر مني نه ځي ون وی ادر وی خو د عامو خلکو ترمنځ چې کوم تعلق دی هغه بربادېږي نفرتونه هم سیوا کېږي. بله دا چې معیشت او سوشل فیبریک چې کوم دی نو هغه د جنګونو سره بربادېږي. خو دا درېیم یا څلورم یا پنځم ځل دی چې پاکستان برای راست دننه ایر سټرایکس کوي او اهداف په نښه کوي. ظاهره ده دعوې وي یو طرف ته او بل طرف ته د دعوو ردونه وي د هغې اګینسټ خپل مظلومیت خلک ثابتوي. په دې کې راتلونکې بنیادي خبره دا ده چې راتلونکې د دې سیمې دا قسم جګړې دا قسم شرونه او فسادونه دا په منځ کې راتلل دا د عامو خلکو ژوند ته چې د هغې د سیاست سره او د هغې د دې لویو خبرو سره هیڅ تعلق نه وي. د هغې ژوند د خپل کار روزګار 200-300 روپو روزانه دیاړۍ نه تاویږي مزدورۍ نه تاویږي د خپل علاج نه د خپل سفر نه د خپل کاروبار سره یې کاري نه په ملکونو قبضه کولو کې غرضي نه په نظامونو بدلولو کې غرضي نه په جغرافیو سیاسي بدلونونو هیوادونو ماتولو کې غرضي نه په زبرځواکونو ماتولو کې غرضي. نو دا د هغه خلکو دپاره ډېر ستونزمن کار دی.
او حبیب الرحمن محبت وایي چې زمونږ په فوج شته. ښه نو بهرحال اوس دا خو به تاسو څنګه وایئ زه خو به لارجر خبره درته وکړم په لارجر انټرسټ اف د پیپل یا د خلکو په غټ انټرسټ کې ایجاز ساتي چې د خلکو له په عوامي سطح باندې اشتعال انګیزي چې کوم ده نو دا د خلکو په خیر نه ده. باقي غټ قوتونه دي او یا غټ خلک دی غټې ادارې دي څنګه فوجونه دي یا تنظیمونه دي ډلې دي ټپلې دي نو د هغې خو بیا هم څه سرپناه ځان ته دونه پیسې ټکې پیدا کړي چې بس محفوظ شي خو عام خلک چې هغه ګډن شي عام خلک چې هغه بې کوره شي عام خلک چې هغوی ته په تګ راتګ کې په کاروبار کې مشکل پیدا شي په ټولنه کې ټولنه تقسیم شي نو د هغه خلکو دپاره کم از کم دا نه دي پکار چې زیات اشتعال دې معاملو له ورکړي او ما ته داسې ښه مستقبل نه ښکاري که د هغه طرف نه ریټیلیشن نازي نو شاید دا پرولانګ شي. پرولانګ مطلب دا چې اوږده شي دا کیسه چې څومره اوږدېږي نو په تېر 40-50 کاله کې څه ګټه نه ده کړې. زما نه دی خیال چې په راتلونکي وخت کې څوک یا ریاستونه هېوادونه یا قامونه څه ګټه پورته کړي. خو خبره دا ده چې دا مې یو تاثر دی د په رسنیو د کمنټونو یا په دا سوشل میډیا باندې چې کوم مین سټریم میډیا دي په هغې پوسټونه کوي خبرونه نشر کوي نو لاندې پرې خلک رد عمل ورکوي. په رد عمل کې مې د دواړو اړخو د خواخوږو کمنټونه ولوسته. ظاهره خبره ده د پاکستان خواخوږي وایي چې موږ ټیک ټاک اهداف چې کوم دي نو په نښه کړي دي یا انټي سټیټ ایلیمنټس دا د هغې دعوه ده او افغان خواخوږي وایي د افغانستان د اړخ چې افغان حکومت باید ځواب ورکړي او پټ ځواب نه بلکې پټ نه بلکې ښکاره ځواب دې ورکړي څنګه چې ښکاره کاروایي شوې ده. نو افغان ایرفورس او افغان ایر ډیفنس سیسټم که ریټیلیټ کوي څنګه به ریټیلیټ کوي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي. البته شر فساد زما او ستا په خیر کې نه دی او دا په دې منطقه کې چې برای راست کله جګړه راځي نو حساسو خلکو ته دې احساس کېږي چې دا څومره لوی انساني بحران رامنځته کولی شي. دا سلسله په دې وطن کې په پښتونخوا کې د 2009-11 نه وروسته او په افغانستان کې د 79 نه وروسته را روانه ده او راځم ستاسو کمنټونو ته په دې منفي موضوعاتو نه غږېږم. زموږ او ستاسو بنیادي خواهش حشمت خان دا دی چې امن دې وي په هر صورت وي د خبرو اترو د لارې دې د مسلو حل راویستل شي. هغه خلک چې هغه نه قدرتونه رانړول غواړي هغه خلک چې هغه په خپله مزدورۍ کې انټرسټډ دی هغه نه جغرافیو په بدلولو کې دی هغه نه ریاستونو د نظامونو په بدلولو کې نه دی هغه خلک چې هغه د تنظیمونو د هیوادونو سره وابستګي ډېره څه جذباتي نه ده بس هغوی خپل روزګار دی خپل مور و پلار دی خپل بچي دي خپل سبق دی خپل روزګار دی خپله دوکانداري ده نو د هغو خلکو دپاره موږ د هغه خلکو نه یو تر څو چې موږ د هغه خلکو نه یو زموږ دپاره دا عمل چې دی نو دا یو خطرناک غوندې عمل دی او دا یو ډېر بد راتلونکی یعنې منظر کې راځي خو لکه پیش منظر داسې ښکاري د دې ټول پس منظر چې موږ کوم پیش منظر راویستی شو نو هغه خطرناک ښکاري ولې چې تاسو ته ما وویل چې پاکستان دا څلورم ځل دی چې سټرایکس کوي او خپلې دعوې دي خپل کلیمز یې دي چې ولې موږ داسې کوو او افغان حکومت باندې یا حاکمه ډله باندې دباو دی چې واپس جواب ورکوي نو ظاهره ده چې دې ټول نه به جوړېږي څه البته ولې ناوخته راځم نو کمنټونو ته شکیل خان راځم الله تعالی دې خیر وکړي موږ همدغه غوښتنه کوو چې یاره دواړه لورې دواړه اړخه دې معاملات د خبرو اترې د لارې حل کړي نه چې د شر جنګ فساد نه په دې کې د عامو خلکو خو پکې ګټه د سره نشته خو لکه سراسری تاوان دی د ابتدا نه تاوان دی د اخره پورې نو د دې انتقامونو بیا انتقام تر انتقام او دغسې په هغې کې د عامو خلکو متاثره کېدل یا د ماشومانو یا د زنانو یا ملکي وګړي یعنې سیویلینز ایون ملیټنټ هم د هغوی ژوند هم نه دي ضایع کېدل پکار خو بیا هغه خلک چې باقاعده ښکېل نه دی په څه معاملاتو کې یعنې هغوی د خپل ژوند د رزق دپاره د سروایول د مستې سره مخامخ دي د علاج سهولتونه غواړي تعلیم غواړي نو هغوی چې کوم دی هغوی خو دې کم از کم نه متاثره کېږي خو بدبختانه کله چې داسې حالات جوړېږي او زما سره یو انتهایي زیات تشویش وي د دې خبرې چې کله دلته په منطقه کې لکه حالات چې په یوکراین کې هم خرابېږي نو موږ متاثره کېږو خو بیا په سیمه کې
چې بیخي لکه ما چې ماښام ماسخوتن په اووه بجې دا سیز شوی دی، په 9 بجې غالبا ما کتلی یو مختصر غوندې ویډیو مې لوډ کوله، نو هغه دوران کې ما غراری اورېده د جهازونو تګ راتګ او دغه چکر روان و. نو تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره په عام ژوند باندې کوم خلک چې دلته نږدې پراته دی د دیر کې، په سوات کې، باجوړ کې، نو هغوی ته اندازه کېږي چې دا جهازونه، دا یې الوتکې، دا هلیکاپټرې، دا بمبارونه یا د غرارې زموږ سره ډېر ماضي کې خراب تجربات تړلي دي، کډن کېدلو د خلکو، بې کوره کېدلو د خلکو، په کیمپونو کې د خلکو ژوند لیدلی دی د بد حالت سره مخامخ. او بیا دا ظاهر خبره ده چې دا جهازونه او ټینکونو دا غرارې هم بې پیسو نه وي، بلکې دا زما او ستا ټیکس پیر مني ده. جنګي ډلو ته، جنګي هیوادونو ته، جنګي ادارو ته خو چې دښمن وي نو وسایل ورته راځي. مطلب دا چې خلکو ته یو جسټیفیکیشن ورکوي چې زه تاله جګړه کوم، زه تاله ننګ کوم، زه تاله غیرت کوم. نو د هغوی سره بیا د هغوی له نور هم جسټیفیکیشن په لاس ورځي او د ټیکس پیر مني، یعنې زموږ نه چې په لږه ډېره دیاړۍ مزدورۍ کې سرکار، هر طرف ته سرکار، د پولي هغه غاړه او دې غاړه، نو سرکار هغه مالیه چې کومه اخلي نو هغه کې موږ ته دا وایي چې بس تاسو بېغمه شئ، موږ ستاسو له غیرتونه ساتو، موږ تاسو له ننګونه کوو، موږ تاسو له وطنونه پته کوو، موږ تاسو له قامونه پته کوو، موږ تاسو له په تنظیمونو قابو راولو، موږ تاسو له ادارې پته کوو، ادارې ورانه جوړوي. ظاهره ده چې جنګ جوړېږي نو یو طرف ته خو به برای راست متاثره کېږو، خو بل طرف دا هم فکر پکار دی چې هسې هم دا جهازونه الوځي را الوځي، نو د دې مطلب دا چې دا زما او ستا په وینو زور باندې الوځي. صفا خبره ده ټیکس پیر مني د پکار دی چې دا په ایجوکیشن باندې ولګي، هیلث باندې ولګي، او دا هله کېدای شي چې موږ دښمنان ونه لرو. دښمنانو په ځای باندې هیوادونه او قومونو سره د خلکو اړیکې وي، او هغه په تجارتي بنیادونو وي، هغه په دوستانه بنیادونو وي، هغه سفارتي وي، هغه معاشي وي، هغه ټریډ وایز وي، چې یعنې راکړه ورکړه وي او تعامل وي یا انټریکشنز وي او ریلیشنشپ مینینګفول وي او پروډکټیو وي د خلکو دپاره. زما ستا په ګټه باندې هغه راځي که په پولو په دې سرحدي سیمو کې ازاد تګ راتګ وي د خلکو، د څیزونو ورکړه راکړه وي، پروډکشن کې وي، دلته ایجاد صافي موجود دی، د جیم سټونز د ډیولپمنټ او د هغې د ماینینګ څونه ښې موقع دي، بیا د هغې د ایکسپلوریشن او د هغې د بهر ته د ایکسپورټ کولو څونه ښې موقع دي، د هغې په بدل کې څومره ریونیو راتلی شي، څومره خلک ماهرین یا ورکرز هغې سره به روزګار کېدی شي، نو دلته د رزق د پیدا کولو دغه پیسې چې هغه په وسلو، په ټینکونو، په جهازونو باندې، په الوتکو باندې لګي، باید هغه زما او ستا او د راتلونکي نسلونو په فلاح بهبود باندې ولګي، د خلکو په ژوند باندې ولګي، په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو باندې ولګي، په روغتونونو باندې ولګي، درمل، دوایان چې کوم دي هغه خلکو ته میلاو شي. بلا ډېر مریضان دي، 33% پاکستانیان د شوګر ښکار دي. دا جهازونه چې الوځي نو په دې یو الوتکه باندې چې بمبارونه کوي 40 ګنټو کې ګنټه 2 ګنټې م الوځي او 10 الوتکې، نو په دې کې یو نیشن وایډ کمپین کېدی شي د شوګر یا ډایبټیز د قابو دپاره، یا د هایجین حوالې سره لوی کمپین کېدی شي او افیکټیو غوندې، یعنې چې اثر یې هم وي، مینینګفول غوندې وي. خو دا ده چې لاله لوبه پښتنو ته جوړه ده، دره د خیل کې کلي هم ګرځي. نو دا خبره ده چې مسله هم دغه ده چې سړی بیا په دې ډېر زیات خفه شي. مونږ خو زیات برای راست ځکه متاثره کېږو چې هغه ډزې، ټوپکې، هغه په 2008 9 10 کې چې وې بیا یره اوس هم وي، او یو قسم هغه ستا مومنټ متاثره وي، ستا تګ راتګ متاثره وي، انسانان، دا ټرانسپورټیشن د انسانانو، نو پکار ده چې ژوند وشي، روزګار وشي، خلک ډېر دی، مسلې ډېرې دي، وسایل ښه استعمال وشي، د شپې دې خلک ګرځي، روزګارونه دې کوي، کاروبارونه دې کوي، چوکیداریانې دې کوي، مزدوریانې دې کوي. عرب هیوادونو کې تاسو ګورئ خلکو ته، خپلو خلکو ته خو ژوند جنت کړی دی، خو د نورو خلکو ته پکې د کار موقع دي. هېڅ قسم سوای دا چې تیل دي، د تیلو نه علاوه نه ماحول شته، نه موسم شته، نه زرخیزي شته، نه زراعت شته، نه د ماینینګ د پټرول نه علاوه د ماین یا داسې یعنې داسې ریسورسز نشته چې هغه خو بس هغوی په هغه چیز کې ځان له ژوند خو جوړ کړی نه دی، ځان له ژوند جنت کړی دی. شاه صاحب حسن ډېره مننه شریکولو. خو لکه نور دنیا نه، بلکې د فلپاین او د هند او د بنګلادیش، پاکستان، افغانستان خلکو له مزدورکارو له پکې رزق خدای پاک هلته پراخه کړی دی.
مطلب دا چې خپل هیوادونه جوړ شي او زموږ د پښتنو سیمه ډیره بدبخته ده. موږ درخواست کوو یاره هر فریق ته، که په دې کې هیوادونه دي دوه یا درې، که په دې کې ډلې دي 10 او 50 او 50، که په دې کې عام خلک دی، که په دې کې سیاستدانان دي، سیاستمدار دي، که په دې کې ادارې دي، موږ ټولو ته دست په دسته دا درخواست کوو، عرض کوو چې یاره په موږ هم رحم وکړئ او ځان باندې هم رحم وکړئ او لکه د شر فساد نه شاید تاسو یو څوک کورونه خپل آباد کړئ، مګر د ډېرو کورونه وران کړي او دا ښه عمل نه دی، دا زموږ په ګټه نه دی. او موږ عوام یو، موږ یعنې دلته په ریاستونو کې چې کوم خلک اوسېږي نو پکار ده چې لیټر اینډ سپیرټ هغه خلک د ریاستونو مالکان دي، موږ مالکان یو لکه عیني او کاغذي حساب سره. پکار ده چې موږ د اصلي مالکان وګڼلی شو او زموږ فلاح او بهبود چې کوم دی هغه دی غټان خپل فلاح او بهبود وګټي، نه چې هغه خپل فلاح او بهبود زموږ د فلاح او بهبود په بدل باندې یقیني کړي، بلکې زموږ د ټولو شریک ژوند دې ښه شي، پوره امن دې شي، د روزګار موقع دې راشي. او په جنګونو کې وطنونه جوړېدی خو دا پښتونخوا به اوس بیخي داسې جوړه وه چې عرب به راتله او موږ به یې کپیلان وو، خو معنا دا چې نه جوړېږي داسې شی. که په جنګونو وطنونه جوړېدی نو د پښتنو په سیمه کې به اوس انګریزان مزدورۍ له راتله او موږ به کپیلان وو، یا موږ به سپانسر لیټرې به مو له ورکولې، یا به یعنې څنګه چې موږ هلته کوشش خلک کوي یورپ ته لاړ شي، که دلته به خلک په غلا راتلې، په پولو به راوښتې انګریزان او پرتګالیان او فرینچ او امریکن او کنیډن به راتلې او به یې موږ ویلې چې یاره نن دومره په ګوادر کې راوتښتېدل په ځنګلو کې پاکستان ته راننوتل شي او موږ یې ودرو نه ودرېږي خلک او مغربیان را روان دي. خبره دا ده افغانستان ته به راتلې په هرات کې به دوی ورته ولاړ دی افغانان چې به مه راځئ او بس دی او نه موږ ته سوشل فیبریک خرابېږي یا سټراټاس خرابېږي وغیره وغیره. څنګه چې مغرب و چې امیګرنټ نه مسلې جوړېږي دا دي دا دي دا دي هغه دي. نو دا په دې وطن کې هم کېدی شو، خو د بده مرغه موږ په دې باندې کله هم باور نه دی کړی چې که دا شیونه په جنګ کېدی شوې نو شاید 20-30 کاله مخکې شوي دي، ځکه چې ښه کامیاب جنګونه مو کړي دي او ګټلي مو هم دي، په اصطلاح یعنې نسلي خلکو په وینا ګټلي هم دي. نو دا هدیرې دي، هدیرې غټېږي او موږ بس دې ته خو ژوندی انسان لږ غټه کمره غواړي، غټ کور غواړي که نه، مړ انسان خو بس یو زیات نه زیات چې نصیب شي هغه هم چې خدای د چا نصیب کړي نو یو ګز 2 قبر غواړي. نو شاید موږ دا زده کړې، موږ دې ته ګټه وایو که ژوندي انسانان په ښه ویلاس کې اوسېدل غواړي، کم از کم یوه کمره کې چې 2-3 کټونه راځي. یاره خبره دا ده نور ظاهر وایي چې پښتنو له څه کول پکار دي، پښتانه په خپله هم په دې شي کې جذباتي طور انوال دي، یعنې نور یې استعمالوي او ښه برابر په داسې موضوع کې یعنې خصوصا چې دا نن کوم حالت دی نو په دې کې داسې جذباتیان خلک دی چې هغه د خلکو د جذباتو د کیش کولو لپاره مثلا که ما او شاه بسن اوس راغلي وی او د پاکستان په نمایندګۍ مو دا ځینې خلک چې بیخي خولې اړېږي او جذباتیت هم خورولی نو شاید موږ ته ډېر زیات ښه ریسپانس راتلی او یا هم د افغانانو په ننګه باندې ودرېدی نو شاید موږ ته ډېرو زیاتو خلکو واه جار مشره قربان مشره او شاید پیسې مو هم ګټلې، په ټیک ټاک به راتلې، خلکو به راته ګیفټینګ هم کولې، څه جذبات به هم د خلکو اطمینان به هم ورکولې. موږ دا هم نه وایو چې تېر په هیر راتلونکي چې بې شماره ګڼې په دې کې د ګناهګار دي په 40-50 کاله کې هغه دې معاف کړل شي یا د هغه هیر کړل شي، د هغې نه دې زده کړه وکړل شي، مګر دا ضروري دی چې لکه جنګونو او نفرتونو څه جوړ کړي نه دي. اوس که په دې موقع باندې زه یو اړخ ته شمه او آل اوټ بیشن شروع کړم او لکه جذباتي غوندې په دې معامله کې ځان انوالو کړم او ووایم چې بس پاکستان دا او افغانستان یا وټ ایور یو هر سایډ اخلم نو لکه زه به نفرتونه ډېر خواره کړم د هغې په بدل کې به ماته ویورشپ هم راشي. ملګری وایي چې پکار سړی دی په کار خبره کوي، مطلب دا دی چې عام خلک ول هم دا رویه پکار ده چې یاره بس کوي یار سوال درته کوو او که موږ خشاک نه جوړېږو نو شاید به موږ خشاک څوک جوړ نه کړي او موږ به خشاک کله نه جوړېږو چې موږ په داسې موقعو باندې د صبر د زغم او د تېرو تجرباتو تلخ تجربې رایادې نو خو بس زما خو خپل دغه خیال دی، زموږ خو دغه عاجزه غوندې مداخلې چا کړي دي، چاکري چا کړې ده، تباهي چا کړې ده، محبت صاحب وایي مسله دا ده چې بیا به هغه زړې خبرې تکرارېږي، هر چا چې کړي دي خو استعمال شوي زه او ته یو، زموږ د سر
ښارونه زموږ د سر وطنونه چې وران کړي دي که نه چا په هر چا چې وران کړي دي خو زموږ په خلکو وران کړي دي او زموږ کور ته اور زموږ د ورور په لاس لګېدلی دی هر چا چې ورته تیلې ماچس او پټرول برابر کړي دي هغه خو ځان له حساب دی او پرایم سسپیکټ نه بلکې پرایم ذمهوار دی زموږ د بدمرغو زموږ د خرابې ورځې مګر دا خپل ورور چې اور لګوي زه ته چې اور لګوم کم از کم ما ته خو بس ځان ته دا ور یادولی شي یاره بس خبرداره چې په پاکستان کې افغان مهاجر په نوم باندې یادېږي او ربړول کېږي او نن هغوی هم وایي چې یاره په وزیرستاني مهاجرو باندې ګزار شوی دی یا بمبار شوی دی نو اندازه لګوئ یعنې دوه هېوادونه یو بل ته مهاجر لري او دواړه په هغې باندې سیاستونه کوي او دواړه دغه یو بل ته د مهاجرو پیغور ورکوي او دواړه طرف ته دغه مهاجر یا کډن خلک چې دی ون وی ادر وی ویکټمایز کېږي یا ټارګټ کېږي نو تاسو پوهېږئ چې دا سیز څومره خطرناک دی څومره په دې ژوند باندې اثرانداز کېږي او یقین وکړئ چې موږ ورې هېڅوک پرېښودو ته تیار نه دي که په دې سیمه کې جګړه جوړېږي که نه نو بس دا ښکته بره به ځو خو لکه نور هېوادونه موږ ته جوړ نه دي ایران تاسو پوهېږئ هند تاسو پوهېږئ چې پاکستان نه ورته پښتانه تللی شي که نه چې نه شي تللی ایران ته تللی شي که نه شي تللی بل اړخ خیر سمندر دی نو بس هغې ته دنګلو هم که کوسټ ګارډ ولاړ وي په ژوند هم تنګۍ بېرته رازغلی مطلب دا چې چین خو سوال نه پیدا کېږي بهي او خو ځان له ځناور دي په هر څیز باندې په خپله ورځي او چې موږ نور ملکونه قبضه کړو کارونه دلته واړه واړه کارونه هم په خپله کوي د ټرالۍ او ټاټکي کار هم دلته پاکستان کې او افغانستان کې په خپله کوي نو هلته خو سوال نه پیدا کېږي هغو خو به داسې ډنډې راته ونیسي ما بله څه ویل خو ډنډه مې بل استعمال مې ډنډې خو خوله مې خدای پاک برابر کړه داسې ډنډه به راته ونیسي داسې هم برابر کړي نو لکه دا درې اړخونه دي که نه تښتو نو په کوم طرف تښتو لہذا دې خپل بس ځان باندې لږ رحم کوو چې یاره دې نفرتونه له هوا ور نه کړو او راتلونکي باندې خبرې دغه ابتدایي د سر خبرې چې مې وکړې یعنې دا اطلاعات مې راواخیستې چې شپېته مړه دي او په دې کې دا زیات د ټي ټي پي کسان دي د پاکستان د افغانستان د طرف نه دا دعوې دي چې عکسونه دي ماشومان دي زنانه دي یا عام خلک اوسېدل او کډوالو مهاجرو وغیره وغیره دا دعوې دي اوس دواړو طرف نه زه او ته قضاوت باندې کولی شو چې درېمګړي ته دواړه فریقه کېناستی او څه انټرنیشنل کمیشن وې پکې یا څه امنسټي والا پکې راتلی یا څه هیومن رایټس والا راتلی ها البته راتلونکي اته څلوېښت خو دوه اویا ګنټو کې به شاید ډېر زیات تصویر صفا شي نو شاید بیا قضاوت سړی کولی شي ماشومان مړه دي او یا د دوی دا وسمه ده د هغې هغه ناسمه ده د هغې هغه سمه ده دا ناسمه ده یو عام کس اوس خو د دواړو اړخ نه د اطلاعاتو یو بمبارمنټ دی واجد علي صاحب راغی ډېرې خوندورې خبرې لیکلي دي خامخا یې وګورئ یو ملګري ولا لو والا ریاکشن هم ورکړی دی فلحال په دغه ابتدایي څلوېښت ګنټو کې چې لا شپه تېره نه ده ظاهره ده په اطرافو کې په پکتیکا کې پکتیا کې یا بل ځای کې زموږ دیر دی سوات کې نو په دې کې خدای مکړه که بد واقعات وشي که نه نو فوري اطلاعاتو ته لاسرسی هم د خلکو نه نو ظاهره خبره د فریقین د سیاسي ګټې دپاره یا ځینې خلک د مالي ګټې دپاره یا فیسبوک کې ټیک ټاک کې د وایرل کېدو دپاره په ټویټر باندې د پیسې ګټلو دپاره داسې خبرې کولی شي چې هغه به خلاف حقایق وي حقایق افسوس خبره دا ده چې داسې واقعاتو ترمنځ یو درېمګړی راتلی او فیصلې کولې چې څوک وړ دی څوک پړ دی دلته خو یو منځلاری کس له بیخي نه دي په کار چې جذباتي انوالو شي ځکه د دواړو اړخو نه داسې یو بمبارمنټ روان دی د معلوماتو نو عبدالله خان وروره ډېره زیاته مننه سلامونه مشره او تا لیکلي چې خوب پکې کوه نو خوب خو کوم په دلته خو دی مونږ ټول من حیث القوم خپل خصوصي کرم وفرمایي امین واجد علي صاحب ډېره زیاته مننه شاه حسن پکې منشن کړی دی ښاغلی ساجد احمد بالکل ساجد ذکر کوو چې کمنټ یې راغی شاه حسن پکې ساجد احمد شینواري منشن کړی دی او د منشن کولو او ما چې څنګه ذکر کوو نو دغه کمنټ راغی سلام دی وعلیکم سلام دغه منفي خبرونه به راتېر شو مهرباني وکړئ په دغه پوسټونو باندې غیر ضروري منفي ردې عمل مه ورکوئ د جذباتیت نه کار نه او بل دا چې ابتدایي معلوماتو باندې قضاوت مه کوئ ځکه اوس د ابتدایي معلومات زیاتره د پروپیګنډې یا د پروپیګنډا وار حصه ده نو ځان جذباتي طور د هغې حصه جوړول نه دي پکار نه په یقین پکار دی ځینې عکسونه بیا خلک یو ډېر د پروپیګنډې یا د خاص مقصد دپاره په خاص انداز کې انګلینګ ورته کوي
لهذا دغه نور هم پښتون له هوا ورکول دي یا د تاسو ته ما وویل چې اوس افغانان یا د افغانستان شهریان غواړي چې حکومت پې ریاکشن ورکړي حکومت که ریاکشن ورکړي بیا به دلته نن کېږي بیا به دغه انتقام در انتقام کاروایي در کاروایي نو جوړېدو والا خو ماته د دې نه څه نه ښکاري او که تاسو ته ښکاري قربان فرقان ملتاني دی السلام علیکم ډېره زیاته مننه خوږه وروره او وخت دا دی چې 15 منټه کم 4 بجې دي ما د یو ملګري سره ژمنه کړې ده چې سبا شاید مونږه چېرته د تاریخ او ځینې تاریخي سپاټس چې کوم دي یا آرکیالوجیکل سپاټس هغه د ملګرو دپاره ډاکومنټ کړو مونږ پوهېږو چې په تاریخي آرکیالوجیکل سایټس کې او په ورثه کې ترکه کې د آثار قدیمو کې د عامو خلکو سوشل میډیا د خلکو دلچسپي نشته یعنې نه کمرشلي وایبل دي نه پې وایرل کېدی شي خو بیا هم چونکې زما د ډېر وخت نه خیال دی چې مونږ ځینې تاریخي ځایونه ډاکومنټ کړو او د فیسبوک یوټیوب او انټرنیټ کې محفوظ کړو د هغې متعلق لږ ډېر معلومات څه خپل راجمع کړو او څه راته ملګري بیا په کمنټونو کې یا ادروایز کنټریبیوټ کړي نو دا هم هڅه ده او په دې پوه یم چې دا کار ګران دی یعنې زموږ به پیسې ټکې ښه برابر لګي ځکه ګاډی به ګرځو پسې کیمرا وغیره ریکارډینګ ایډیټینګ خو هم چاته ویمه نو دا مې خواهش دی ډېر وخت نه چې په دیر کې سوات کې چترال کې چې کوم تاریخي ځایونه دي او آرکیالوجیکل سایټس دي یا تاریخي دي چې هغه محفوظ کول پکار دي ځینې داسې خلک هم شته چې هغوی سره د دې نږدې تاریخ او واقعات دي نو هغه مشران نو زما دا کوم ملګری چې زه سبا نه ځان سره کوم 12 بجې مو ژمنه کړې ده چې وځو به نو هغه ملګری استاد دی بیسیکلي دا د هغې چوټیانې دي 2 میاشتې نو زموږ دا خیال دی چې موږ د هفته 2 دغه ځینې چې زما په نظر کې دي د ډېر وخت نه دي چې هغه زه غواړم چې دا ډاکومنټ شي او بس محفوظ شي یعنې پریزنټیشن او خلکو پکې دلچسپي نه وي خو مګر دا یو تاریخي کار دی که خدای پاک په وس راکړي او دا زه ګڼم چې دا د خاورې د خدمت یو طریقه ده نو شپه دې په خیر حمزه خان شاه حسن خان ستاسو په بخیر ساجد احمد شینواري صاحب خوب یې راتم کړي دي نو بیخي ته هیپي ویټ ځم د عرفان کولم ورته هیپي ویټ نه پوهېږم دا به د خیر کار وي تاریخي سپایس هایلایټ کول پکار دي مور پاور ټو یو واجد علي صاحب تاسو مستقل مشر یې مستقل کمنټونه کوئ ستاسو د کور وداني البته خسرو خان که راغی نو هغه لینک ما را پیدا کړی دی ما هغه سره یوه ورځ په مشر دی خبرې کولې په یو موضوع د غازي عمرا خان د ایکسپینشن یا د هغه د حملې په چترال باندې یا د هغه د ګرفتارۍ چې په 1894 کې رپورټ شوی نو هغه ښه ونه امجد علي عثمان خیل صاحب هغه ارټیکل او اخبار د سنډے ټایمز نه راغسته هسې ستاسو دې خبرې سره یاد شو ورلډ اورډر چینج کېدو د ملي لیست موجوده دا ده چې دا عباد خان صحیح وي دا هم پکې په تناظر کې ساتل پکار دي کله چې ته د یو معاملې انالیسس کې نو په هغې کې صرف ریجنل فیکټرز نه انوالو یا پرسنل او پولیټیکل فیکټرز نه بلکې انټرنیشنل یا د عالمي اسټیبلیشمنټ یا د اورډرز څه نه څه دخل در معقولات وي یعنې دخیل پکې دغه معاملات هم وي غټ قوتونه د خپل نظریاتو یا د خپل اورډر د ترتیب کولو هڅې چې کوم دي نو هغه په دې وړو وړو معاملاتو کې هم ښه دننه کوي او چې کله ته د یو معاملې انالیسس کوې نو لالا په پیر نارمل نه پیر نارمل نه زه دغه څیزونو شوق منم نه موضوع صرف د تاریخي سایټس غواړم چې محفوظ کړم خاطر صاحب په غازي عمرا خان نو دغه مې خیال دی چې دغسې د هغه سره اړوند ځایونو ته سړی لاړ شي او یا د تاریخي مقامات چې وو هغه خو ډېر کم وخت دپاره حکمران پاتې شوی و نیپولیون په معلومات د هغه د خاندان د افرادو سره مرکې یا د هغه د زوی سره نږدې یا د هغه د خاندان چې هغه 3-4 ځای ډسپلیس دی ګډوډ دی افغانستان کې دی کابل کې دی د پاکستان په ځینې سیمو کې دی څه په خارج کې دی نو دغلته دغو سره مرکې په سوات کې د هغوی ځینې خلک پاتې کېږي مسخیل نو علي اکبر سیال صاحب دغه جملې نه یو دی چې لکه ته دغې قبیلې دغې ټبر کس دی البته بیا په سوات کې د دې ورثات چې کوم دي پاتې کېږي ځینې په ښه حالت کې دي ځینې په ناښه معاشي یا ټولنیز حالت کې دي نو دا هم یو کار دی د غازي عمرا خان اړوند چې سړی په یو موضوع باندې لږ وغږېږي او بیا ورسره
اړوند سایټس یا خلک یا د هغې سره تړلي ریلیټډ کتابونه ریویو شي، اخبارونه تراشې راواخیستل شي، وژباړل شي، وویل شي. دغه د جنګ چې کوم د ده دا اکسپنشن و چې راله، نو بیا په دې بهیر کې یا په دې فلو کې نور واقعات کېدل، لکه دلته نوابۍ قایمېدل، د خانۍ په ځای خانق په ځای نوابي قایمېدل، پرنسلي سټیټ قایمېدل، دغه ملاکنډ پیکټ یا کمپین کېده، بیا د هغې سلسله کې یو پیکټ معاهده کېدل وغیره وغیره. دا ټولې خبرې ظاهره خبره ده چې کله دا خبرې کېږي نو بیا ګندمک ټریټي ده یا ډیورنډ لاین ټریټي ده، دا ټولې خبرې ورسره بیا ساید بای ساید یعنې موضوع کې پراخېږي ورو ورو. خو دا چې په باقاعده منظم انداز کې موږ سبا شروع کوو، خو لازمه نه ده چې په غازي عمرا خان دې فوري خبره وکړو. دا به موږ اول هسې ځینې سایډ ځان ته ویلې ضرورت نشته، خو هغه موږ ځان ته دغه کړي دي، د هندوشاهي دي، د هغه دي د زورسټریان وختونو دي، یا د آتش پرستو د وختونو دي، بیا د غزنوي یا د اسلامیک پیریډ چې کوم دی 1000 کاله وړاندې شروع شوی دی، نو دغې باندې به ځینې سایډس چې هغه د ډاکومنټ کولو قابل دي، یا داسې سایډس چې هغه بیفور کرسټ، مطلب دا چې د بي سي دي، لکه 327 26 قبل مسیح الکسندر د ګریټ په کوم ځایونو باندې تېر شوی دی، خاص کر دیر کې سوات کې باجوړ کې، نو موږ یو سوات کې بازیره ده یا مساګه ده، د مساګه کې دننه بیا په تالاش کې ځینې سایډ شته، یا داوی دي او چکدره کې دغسې په سوات کې بیا بریکوټ کې سایډ دي. نو دا ټول خبرې چې کوم دي د جنګونو نه موږ کله خلاصېږو؟ بس یاره خدای مو دې خلاص کړي، نو موږ خو صرف دعا کولی شو، یو بل ته وریادولی شو خدای دې موږ خلاص کړو. موږ خو صرف یو بل ته رقیق هایویه یاره نوم ته ډېر زیات ګران دی، بخښنه غواړم. حضرت رحمان افریدي وایي چې زما د خبرې جواب ولې نه راکړې؟ شاید ستاسو کمنټ بره په تیزۍ تېر شوی، زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. ها البته که داسې پوښتنې ما خو فلحال نه ده کتلي، ټو بي هانسټ په ایماندارۍ درته وایم چې ما نه ده کتلي او ما به خبرې کولې او لږ دانسته تورم زه سترګې بل اړخ ته ځکه اړوم چې په کمنټ مې نظر پرې وځي نو چې د خبرې هغه پلو مې متاثره نه شي. دا مې هسې یو کوشش یې اګر چې ناکام کېږم او څوک د شپې داسې وخت ته رسېدلی یم چې خبرې سمې نه شم کولی. مګر یو خبره ده چې زه دانسته د سکرین نه اخوا ځکه دا سترګې د خبرو دوران کې اړوم چې کمنټونه مې لکه یو خبره مې شروع کړې چې تر هغې کمنټونه پکې دخیل نه شي تر څو چې ما هغه خبره سمه واضحه کړې وي. نو په دې چکر کې به ستاسو کمنټ تللی. دویمه دا چې ها حضرت رحمان نو هغه تاسو د سر نه ریوایند کولی شي. دویمه خبره دا ده چې ځینې پوښتنې داسې چې هغه زما د ځوابولو نه یا ما ته ستونزې جوړوي، یا زه پرې پوهېږم یا زما د لیول نه یم، شاید زه هغه پوښتنې موایډ کوم، مناسب نه وي، تفرقه به بنیاد وي، سیکټیرین وي، فرقهیز ډله ییز غوندې نفرتونو ته هوا ورکوي، یا شاید زه هسې نه ګڼم چې مناسب دی پرې تبصره پرې مناسب نه ده، هسې غیر ضروري ده. نو زه هغه سوالونه یا ډېر شخصي وي یا ډېر ذاتي وي یا د خلکو د مذهب او عقیدې او فرقې سره تړلي، نو شاید زه کله کله هغه اوایډ کوم، خو بیا هغې سره خامخا دا وایم چې ستا دا ځواب زه به هر حال نشم درکولی، دا زما موضوع نه ده یا زه پرې پوهېږم نه یا ما دپاره مناسب نه ده. ځکه هر انسان شاید بعضې وخت کې ورته معلومات هم وي خو سم به نه وي د هغه دپاره، د هغه به څه بندیزونو لاندې هغه به د څه محدودیتونو لاندې د هغه به خپل څه لیمیټیشنز وي. نو ښه د دې پوښتنه دا ده چې حضرت رحمان عثماني صاحب پوښتنه دا ده چې زه نه یم خبر اوس راپاڅېدم څه شوي دي. نو تاسو که لږ ریوایند کړئ نو پاکستاني ایئر سټرایکس کړي دي، پکتیکا کې خوست کې هم خبرونه دي، البته قندهار کې وو خو هغه انکنفرمډ او یا هغه موږ ویلی شو چې داسې په پلو کې د پروپیګنډۍ سره یا هسې خلکو پکې وراچېږي. ما ته خو هغه کنفرمیشن لا اوسه پورې نه دی شوی، د نیمه ګنټه کې که څه خبرونه مخې ته راغلي وو، دا بل موبایل ته م زه نه ګورم، لږ ډسټریکشن پیدا کوي بیا خبرو کې. نو که تاسو لږ ریوایند کوئ نو دا ریوایند کېدی شي زما ویډیو باندې ما ریوایند یا ریورس چې کوم دی تاسو که دا کلیک کوئ او بیا دا کرسر لاندې وګورئ نو دا کرسر تاسو ریورس بوتلی شي. اجمل خان محمدزی راغی، دی هم زما په شانې سهارخیز خو نه دی خو لکه شبګیرې کوي او پردی مزدور سهار وختي پاڅي و د شوګیرو مین اوده پاتې شي.
فرانسې مسافر نو مونږ خو یاره څه نظر لري د جنګ په باره کې خو ښه نظر زه نه لرم یاره جنګ چې څونه لکه اګنایټ کېږي او که بلې مرحلې ته داخلېږي یا ابتدایي کېږي مطلب څوک سپارک کوي مونږ د هر قسم هغه شر فساد یا څوک یې ریاکټ کوي او ریاکټ کوي هم نو مونږ یې خلاف یو څوک که په حق دی هم مونږ د جنګ خلاف یو څوک په ناحق دی نو افکورس رسم په ناحق دی نو که دا افغانستان په پاکستان کړی وی نو هم به زموږ دا موقف فضل د خدای په دې باندې قانع اوسېږه او پاکستان چې کړي نو دا موږ د جنګ خلاف یعنې نه ده پکار داسې څه خبرې وي چې هغه د افغان ډلې ریزرویشن وي د افغان حاکمې ډلې یا د افغان حکومت یا ریاست وي خبرو اتر د لارې حل کړي پاکستان که څه ریزرویشن وي مشکل دي هغه حل کړي د خبرې اترې لارې بیا په دواړه نه حل کېږي درېمګړي ته دې کښېني یاره بس دا خو داسې هم نه دی چې اوس دوی فشارونه په ساعتونو ټول عمر کوي هغه حکومت سره ورانه دې حکومت سره ورانه هغه سره خپې اړم ده سره خپې اړم په ته دعوې په هغه دعوې هغه ده باندې د هغه باندې دعوې او دا سلسله یو د عرصه دراز را روانه ده په منځ کې پکې عام مزدور لکه د فرانسې مسافر غوندې کس یا شازیب غوندې کس زما غوندې مزدور کار کس د هغه ژوند متاثره کېږي په کار د دلته خلکو د شپې روزګارونه کولی د جنګونو په ځای د نفرتونو په ځای اسان مومنټ وی سړی افغانستان هغه بر سر ته تللی بې خوب بې خطره تپوس خلک د پاکستان تی چل وکړه ها ماهر بنگش سے خپل یو تفسیر کړی ده نو دا جګړه مګړه زمونږ په خیر نه تمامېږي زما او ستا خو پکې اثر نشته ما ورته خو د ټماټر د پیاز د ژوند د بنیادي سهولتونو ضرورتونو ایجوکیشن هیلث کمیونیکیشن انټرنیټ نشته هره خبره دا ده جمی زور کړی دی خولې نه یو ټیپ ورپورته خېږي والله چې داسې یخني ده که نه ما ځان ته د ګیس هم لګولی لږ مې سلو کړی په دې خاطر دی چې په دې وایس کې دخیل نه شي یا انټرپشن ډسټارشن پیدا نه کړي اني وی لکه یخني داسې یخني ده چې ما یعنی په دې غریبۍ کې موږ ته د ګیس ضرورت دی موږ ته د ګرمېدو ارزانې بجلۍ ضرورت دی اجمل خان محمد ضیاء صاحب جنګ او د شر او فساد په ځای موږ ته ضرورت دی چې مړه لکه په 3 روپۍ یونټ بجلي څنګه چې کشمیریانو ته ده او این ډي اس افغان صاحب ډېره مننه او بس ستاسو په خیال دا اوس چې څه روان دي دې سره به امن نه شي دې سره امن نه راځي په شهر کې به چا امن کتلی دی هغه دا خو نه کېږي خو بهرحال موږ به دغې موضوع نه بشیر الله خان پیلوټي وایي چې ته څه ټیم موده کېږي نو زه هم دا اوس د خیره څه بس یو لس اته منټه کې پرېوځم او بیا لیټ پاسم بهرحال مجبوري زما کار وي یا خبرونه کې مې دلچسپي یا کله کله لیکل لوستل کوم نو لیټ وده کېږم فی الحال مې د ورځې څه اکټیویټي نشته نو بس په دغه خبره باندې موږ غواړو چې بس یاره امن وي او موږ پکې خیر وي او زموږ په دې سیمو کې چې کوم پوټنشل دی د روزګار د تګ راتګ او د ښه ژوند نو هغه دې ایکسپلور کړی چې د هغې نه دې فایده واخیستی شي او هغه پیسې د انسانانو په خیر باندې واخلي شي غیر ضروري نظریات او ریسز او تبر او زلره خو بس ته دې ښه ژوند کې څه محمد ادریس خان بلستان نو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اسی زمونږ د سیوریټو مری روډ نو خدای دې جوړ کړي یاره یو ورځ به پرې خبرې خامخا وکړو اوس موږ ته د سړک ضرورت دی موږ ته د ګیس ضرورت دی موږ ته د بجلۍ ضرورت دی موږ ته د کار ضرورت دی موږ ته د ښه پلونو استادونو دوايانو څه اګاهۍ مهم وي لکه زه تاسو ما مخکې یو ذکر وکړو شاه په اورېدلي او نور ملګرو چې راسره وو هغه وخت چې دا جهازونه که مال وځي دا بمبارۍ ممبارۍ او دا لړل تپل ټینکونه او ډز ټوپک که د دې یوې ورځې مدن یې راواغېستو چېرته یې څه پرې میډیا باندې اډورټایزمنټ وکړو چې خدای حساب دا او دا شوګر موګر لږ کم کړي دا شی ډېر سیوا دی ژوندي معاشره رانه برباده شو خلک برباد شو هارټ اټیک ډېر سیوا شوي دي په ځوانانو کې د بده مرغه نو لکه ډېر ښه مینینګفول کارونه کېدی شي ښه بامانې کارونه کېدی شي که نه زمونږ د شپې شوګیري هسې عادت زیار صاحب وایي یعنې زمونږ د راتلو څوک دي او ستا نه بغیر مې ګله نور څوک دي نو ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره ای زوروره ستا د زور څوک دي نو ښکلي شعرونه محمد ضیاء صاحب ولیکله مننه
نشي کولای ولکه در مې ځوان دی بس خو ځنې خبرونه به مونږ اوایډ کړو فرانسې مسافره او محمد ادریس خان دا ضروري ده مونږ ته ډبل ټیپ ضرورت دی چې یو بل ښې خبرې شیر کړو چېرته مو خاندلې د جګړو په ځای باندې لطیفې مو کولې ډرامې مو کولې سیف الحق په اوږده شه ظالمانو اوږده کېدې خبرې کولې دی ترې هغه په ارام اوبه نه ډسټرب نه دی هغه جازونه دا غرار دی دا رمباړ دی دا ډز دی او ټوپک دی اوس تختې دا ایډي پیس دی او ماجر دی او کډوال دی ووهه وټکه مطلب هسې څښاک کول دي مړه د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ به نشي د اخبار راسره غم دی نفرتونه ډېر ښه خرڅېږي مونږ کې دا بدنصیبي زموږ په دننه کې ده کم کس چې کنځل کوي او دا پاکستان به انشاءالله افغانستان ته ګوره چې دا به دا خلک خرڅېږي لکه سبا خبره ده کنه دلته ریژنل غوندې خبره کوي هېڅوک یې نه اوري خو کې به که ته ګڼې چې زما خبره سمه ده نو خیر دی او بل دلته دا خبرې خرڅېږي چې ځان یې جذباتي غوندې کنټرول کړي مخکې دا زیشان دی د دې کسانو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه فیسبوکي جګړې به وي که نه چې هغه جنډې منډې به چاته لګولې او چا به ځان ته وکړي بیخ موزه د ملکونو جنډه په سرکاري عمارتونو یا د هغې خپل وخت وي چا د بړستنو په شان ځان ته وکړي چا دې جامې کړي چا ته کپړې کړي او د هغې شاته د هغې روزګار و پاکستانیانو به خپل لکه جذباتیت کې یاره موږ د زیشان څه زیشان څه رسوي زیشان څه ملټري ده زیشان څه یعنې یا څوک ته قلیل دی که عقیل سره ودرېږي څو پټ فاروډ هلته هغه ځان جنډه ته وکړله دلته زه ځان چوته زه بړستن ولې نه تاوې د خدای حساب ده نو زما مطلب دا دی چې دغه خلکو هغه به بیا یاره کنځل دا 2017-18 نه دوی شروع کړي وو چې دا ټیک ټاک نه ټاک نه و د فیسبوک کې به د لانجې کولې نوي نوي چې الله یو اپشن نه دی فیسبوک کې به د لانجې کولې زه په هغه وخت کې ویلم چې لکه د دې خلکو مقصد څه دی فرض کو قلیل وګټله قلیل ته ډېر افغانان ناغون شو قلیل دی قلیل دی خلیل دی وګټله نو که فیسبوک کې څه وګټله خو بس ځان یې وګټله ما ورته د جرم نفرت خور کړو او جنډه یې ځان ته وکړله په یو کس قلیل په فرانس کې دی سیشان په دوبۍ کې دی یا سعودي کې د پاکستان جنډه یې شاته لګول دو ورپاسي کله ښکلی او کله هغه بل بل د سرکاري عمارتونه خپل ځای خپلې ورځې په هغې باندې سړی بس د هرې جنډه هر چا د جنډې احترام پکار دی صفا خبره دا ده خو لکه دا داسې څیز هم نه دی چې بس هر وخت دا جنډې او دا لړل تپل دغسې نور لکه نو مطلب مې دا دی چې لکه د دې نه څه جوړېږي نه خرڅېږي ښه ډېر ما ته اکثر خلک وایي یاره ته د عمران خان یاد طرف واخلې بیخي نو ډېرې پیسې به ووهلې او یې بیخي مخالف شه زه یم یاره زه د خپل ضمیر اګینسټ د اډینس غلام نشي کړی ډېر خلک داسې مو چې یاره ته بیخي افغانانو سایډ واخلو نو هغوی به زار مشره قربان مشره او بس لکه یو پیسې میسې ولکه دا شغل میله به دې لیکلي کنټنټ به دې وایرل کوي او ځینې وایي چې پاکستانیت ته کوه داسې یو فلم ویلم روان زه وایم چې وروره دا کار زمانه نه کېږي او دا زما زه خپل ضمیر مجرم نشم پاتې کېدی او نه د اډینس غلام ما ته چې کومه ښه ښکاري هغه به کوم او چې کومه ښه نه ښکاري شاید ښه به وي خو ما ته به ښه نه ښکاري یا ما ته به سوټیبل نه وي ما ته به موضوع نه ښکاري زه به یې کولی نه شم زما پې دسترس نه وي زما به وس نه وي زما څادر به نه به یې کوم او چې کوم ځای کې مې کولی شوه ها په ټیک ټاک ورته وویل چې زیشان د افغانستان والا ډېر ګفټینګ کوي پته نه لګي دا سویچ دا سایډز هم سویچ کوي لکه سایډز نه دي دا هم ډېر ښه کلکولیټډ وي ظالم نظام دا ټیک ټاک په کلکولیشن باندې دا کار کوي دوی چې دا طرفونه هم بدلوي را بدلوي که نه دا ښه پوهې په دې خبره چې د دې موږ ته څه فایده ده او نفرت نه دي خورۍ خبره بره او هغې له پیسې میسې ګټي نوم نشان هم ونه ګټي زه ډېر قابل خلک د زه یې نه پېژنم دې هم نه پېژني موږ زیشان پېژنو د قلیل د قلیل یا علیل دی هر څه چې دی یا بل دی اوس ټول خلک یې پېژني مطلب سټارډم دی په دې وطن کې هلکه څه په جسماني څه مشق کوي څه نه زه خو سړی نه بې عزته کوم خو لکه مطلب مې دا نه دی دا ستاسو نوم ډېر زیات ګران دی یو وایه بخښنه غواړم I'm really sorry that I can't pronounce exactly په جمع ټول ملګري شیشه وټکوئ بیګ لو بیګ ریسپیکټ که نه وټکوئ نو خبره دا ده چې دغه وټکوئ په دې دا سویچ چې وي دا سایډ چې وي سویچ کوي که نه نو دا ښه ټیک ټاک دا هم کلکولیټډ عمل دی خو ما ورته بس د اډینس هغې هم غلامان دي ما ورته هم د جذباتو غلامان کړي موږ په دې کې لکه اوس
زیشان په هغه وخت کې چې به راته ماته خو لا دا پته نه وه چې بل سایډ ته اوښتی افغانستان اړخ دی او اوښتی په کبړو کې اډې ګرې یا په کرکټ کې یو اډې ګرې دواړه طرف نه لوبېږي او لکه بیټیک ورته میلاوېږي که نه نو دا راته پته نه وه خو په سټارټ کې چې کله د فیسبوک دا نوې نوې لاوې په 2017-18 کې دلته شروع شو نو ما له به مخې نه راتلو خلکو به یې بحثونه هم کول بیا ما لږ ډېر کتل هم چې یاره دا څه ما له بیخي مزه نه راکوله چې ما به یو منټ وکتل ما چې so what لکه زیشان ته ډېرو خلکو چې زنده‌باد او دا د ګډه شاته لګول او بل دی هغه وخت کې ورسره د جنرال موبین و که داسې کس به هم چې ته راته ده به خپل څه فلمونه نو ښه بیا مایک ټکېږي ځان مه او بیا مایک ټکېږي یو ګل ملګرو خطرناک پنشمنټ کوم ښه دی زه اوس خبره ده خدای حسابدار میدان والا بوډا په ځان داسې فساد کړی هغه خبرې نن یو بله ویډیو وه چې یاره زه ټوپي وباسئ د خدای حسابدار سړی نه چې ځان یې بیخي ښکاره کړی د هغې نه علاوه نن بله راغلې هغه څه وایي یو کلیوال یې راته وایي چې ما ته 26 लाख روپۍ ویستې دي چې په یو صورت هم نه پرېږدم دا ټیک ټاک وایي 26 लाख نه دا خو دا په ځوانۍ کې که دا شرمول کول نو په هلکوالۍ کې یا بوډاتوب کې یا دې نه مخکې مې کول 26 کروړ نه 26 ارب دی پیدا کړی دی نو سړی حیران شي والله 26 लाख باندې خپل عزت او خپل د ګیر چاپېره خلکو یا خپل تشخص او خپل یعنې د خپل عمر تقاضو نه تېرېدل د خپل عزت نه تېرېدل د خپل ژوند نه تېرېدل یقین وکړه موږ خو چې دا نسوار انلاین کېږي رانه چې دا هم نه کول یعنې زه نه چې زه څه د عزت متعلق یا زه معزز یم خو لکه زه مطلب دی چې سړی نه غواړي چې یاره پرایویسي مو ساتي خو چونکې زما لایو لکه ډېر اوږده وي نو بس دا پرده مې ماته کړله والله که دی نه خو پرده ماتول راته ګران سړی نه خوښوي خلک مې پیل جوړوي بیا دغه کړ بیا د خلکو د روپۍ غواړي ښه ډېره مننه بس بیا خو ټیک وایه هلکه شعر علي درته سلام وي ما د شعرني نه 15 ګزه 6 ګزه 10 ګزه او 100 ګزه لرې ساته عزیز صاحب خلکو خوبونه کول ما به شوګیرې کولې زیات ساعتي مخکې خو به ډېر مې کمنټونه دله کاته خو ګیله مې دا ده چې داسې اوس چې ډېر ریر او ډېر کم وینم خو بیا هم خوشحاله شوم ټیک ټاک د صاحب کورن یو ذریعه هم ده بالکل ټیک ټاک نه اوس خو دا ظالم دا ایکس چې کوم دی ټویټر ایلن مسک لږ د اندازې نه زیات آزاد کړی دی نو دا ظلم دی دا نه ده پکار او هغه زمونږ پښتنو پکې په ټیک ټاک کې میدان والا یعنې مشر ما له خو نه پکار چې میدان والا مې ویل خو لکه هغه ظلم دی زیات صافي ومې ډېر خوشحاله شوم ډېر زیات مننه ماهر بنګر صاحب خو قربان کړی ستاسو نه افغانستان وګوره کې چې ووایي څه چل دی نو بس ښه چل نه دی لکه صفا خبره ده خدای دې وکړي چې ښه چل کړي اوس داسې لوګي ته هغه ته تیل نشو والی تیلی ورته نشو بلولی که نه څه دې جوړېږي نه تیلي بلول نه واه به ډېره وشي خو ښه ضیا صافي صاحب داسې خبره مې مزه یې وکړه خیر دی او ویدار مې په دې خاطر وکړه چې ماته یاد وي صرف دا نور زه پوهېږم چې ژوند د خلکو روټین یعنې زما د روټین که ماته څوک 11 بجې د ورځې کال وکړي نو شاید زما دښمني خو به په سر نه اخلي خو لکه خفګان به واخلي نو مطلب د ژوند د ورځې شپې څه بل شان وي او څه انتظام وي د رزق وي سټډیز وي یا کارونه لږ ترتیب بدل شوی دی ښه خبره ده چې د شپې هم خلک کار کوي د ورځې هم خلک کوي او اوس ټولنه صرف په دې نه چلېږي چې 9 to 5 په 5 نه وروسته بیا خلک د 12 پورې د 12 پورې د 12 نه وروسته سهار د 8 پورې نو دا ټول عمل اوس داسې شوی دی رشید چغرزی هم راغی ضیا صافي صاحب دا خو مې هسې صرف دې دپاره وویل چې ماته یاد وي to be noticed to be noticed that I am noticing نو لکه دا چې زه یاد ساتم نورو دغه داسې د خولې نه خو مې لوګي او دا ګیس مې هم ځان ته بیخي لګولی شور به هم راځي حضرت ګل صاحب ډېره مننه بس ویده کېږم سهار کار هم لرم خو دا ښه خبره ده چې لکه 24 ګنټې دي چې دا ډېره زیات کیپټلایز شي زده کړئ لکه دا ایونینګ شفټ کې به خلک داخلېده په ایونینګ کلاسز کې نو نوي تجربات په دغه 2000 نه وروسته نو دا ډېر ښه تجربات دي ایونینګ کلاسز لیټ نایټ کلاسز دي کرونا نه وروسته دا هم یو تصور و چې یاره د خلکو د دې ډینسټي د خلکو دا فاصله چې کوم ده نو دا په کمیږي په دې چې د ایجوکیشن ادارو کې کوم خلک ښار ته نږدې سکول ته کالج ته نږدې نو هغوی خیر دی په درېیم ټرن کې راځي یعنی مارنینګ او ایونینګ خو دوه پیر دی ښه د لیټ نایټ کېږي نو دا ټولې خبرې ډېر خو د هله کېږي چې امن وي په کار ده چې وي دا خبرې د خلکو لکه سیاساتي ژوند په یو بل اړخ باندې یا ټایمینګ مختلف وي ما ته که څوک د ورځې اوس کال وکړي نو یقین وکړئ زما خوب به ډسټرب کړي او زه به ډېر سخت خفه
او ماښامه پورې به تیار یاره پلاني کس که کال نه دی کړی زما یې ټوله ورځ خرابه کړه. نو دا د ژوند ترتیب داسې دی او دا ښه ده. موږ شپې سټډي کوو چوټیانې دي. نو دا ډېره ښه خبره ده امتحانونو ته سټډیز کول دا ښه معمول دي نسبتاً. د ورځې تا یو ملګری پوسټ کولی شي چې لیټس گو فار واک آوټ یا که نه لکه کوک آوټ فار ډینر فار لنچ. نو لنچ منچ دا چکر وکړي په ځای به لکه ته دې وخت کې ډېر کمفرټیبل یې د کور نه کالونه ورځې راتلی شي. سټډیز بیا د شپې ډېر زیات ښه کېږي. دا زموږ د ماشوموالي نه تجربه ده. موږ نه نمبر ولې نه قربان تاسو میسج وکړئ یو څه دې زه به حاضر یم زه به پړ یم. محمد ادریس خان وایي چې باجوړ صاحب راځي باجوړ ته ما یادوي چې باجوړ ته به راځي قربان او د بړستن نه سلامونه اکرام الله ترکلاني صاحب ولې نه باجوړ خو پلار مې په وطن دی تلی که دی وسو وطن دی او بیا هم د یوې سیمې و انعام الله سلامون ته دی وعلیکم سلام په لومړي ځل مولوي احمد خان ډېره زیاته مننه د دوو نه خواخوب کول مباح دي. ښه خیر اوس خو د ژوند ترتیب داسې شوی دی ضرورتونه د خلکو داسې شوي دي چې انعام الله وایي کوم موده دی نو زه موده کېږم الله مباد ساته راته بس ډېره ژر به کنکلوډ کړم د تېر په شانې به اوږد تمهید اخري خبرې راټولولو به تمهید نه تړم چې بې خوبۍ خراب کړې احمد زبیر وایي نو اوده کېږم او موږ هم اوده شو ښه اوده شئ بس الله تعالی نه خیر سوال کوئ او خلکو نه هم دا غواړئ چې د جذباتیت او د منفیت مه خوروئ. ښه ما کې دا غټه مرض ده چې زه خبره ختموم نه هغې له یو اوږد تمهید تړم لهذا اوږد تمهید ونه نه تړم بس حاضر بسه نه ضیا صاحب حضرت ګل استغفر الله دیرواله او جندلواله او مړه دا یو بل څه په دې قومیتونو یا علاقو په بنیاد تیمرګر پسې خبره کو تیمرګري والا و چې بلمبټ والا و چې تاسو تیمرګري والا بلمبټ پسې خبره دا شي شو زه تاسو د پاکستان د پاره استغفر الله. نو بس موږ د خپل وطن کې چې اوس خوشاله یو کنه یو وطن دی یو ریاست دی دا وطن لږ ریلیټیو سیز دی وطن او ریاست کې لږ فرق دی. نو بس په دې ریاست کې په دې وطن کې یو یار اوس پکې عادت شوي والله نو کم طرف ته وتښتو خو دا خبره مناسب نه مې که ما باندې تعویضه خو ویزه مسله به وي زه به کار څوم لکه دا خبره ده ډېر عاجز قسم و نه لوسته انسان یم. نو که زه یورپ ته غوره خو لاړ شم مغرب ته لاړ شم هلته خلک په ما کوي چې وایي چې ته دې قیسو نه راغلی ته دا قیسې کوې دلته مونږ ته دې قیسو ته دې جوړ نه یي. نو هلته خو به د رزق لپاره لکه ناین ته خو نه بلکې بس شپه ورځ به منډې وایي که نه زما نه به منډې کېږي زه به ځای په ځای ودیم ځینې چې نه زه خو سهار ویده کېږم ماښام راپاڅم دا شی به لږ زما هلته ډېر سیسټم به ټول خراب شي. لهذا ما یورپ ته خدای ځکه نه قبل شي د هغو ژوند راباندې خدای نه خراب سبا خو به زه بیخي بهر یم ترکلاني صاحب سبا خو دروغ که مې ویلې نو مخکې ملګرو نه پوښتنه وکړه یا ریورس لاړ شه ما سبا خپل مصروفیت ټاکلی دی او بایزونو خلکو کړی و حالات ډېر زیات خراب دي. زه خبرېږم د حیات پریغال پوسټونه کړي د وزیرستان د مکین او مختلفو سیمو نه خلکو کړي شروع کړي دي والله سړی خفه شي یار دا یو ځل بیا حالانکې د مومندو خلکو سره زه په یونیورسټۍ په وخت کې 2007 کې فیلډ ورکس او یا داسې راغلي اوسي والنټیر هغه وخت نه لکه سوچ وکړه باین نو 2007 نه اوس چې ماشومان پیدا شوي نو اوس درې یو 15 بل دا 13 کالو وي په هغه کیمپونو کې که د مومندو دا دربونو باندې چې تګ راتګ دې نه کېده نو احساس دی راته چې دا څونه ګران عمل دی یعنې د 13 کاله بعد هم دغه مسله روژه سلام ډېر مدپس دی او حسین محمد دی ډېره زیاته مننه خوشحاله شوم او مومندو تحصیل بایزونه په دې به موږ راتېرېدو که نه دا لار بیخي او خوشی مو هر دیوال به سوری و او صرف دومره به و چې دلته مې راوس هوټل کړی و په دې 2009-10 کې چې مومندو راتېرېدو نو ډېر یو د یرې ترهې عمل و بس څه ځای پورې به استاد سټیپ لګوو د هغې نه خو بیا نور څیزونه لګول بیانونه یې بیا لګول ټیپ خو بیا لګوو خیر خو لکه هغوی مې سندرې لګولې بیا د پېښور د حدود نه چې به څنګه را بهر شو شب قدر ته دې فکر کوم دې زمونږ ته نو اوس بیا به مونږ د مونډه پورې بیا لکه بیان دی لګولې دا ټولې خبرې یو ښه محمد انعام الله خان ترکلاني صاحب محمد ادریس خان موږ یې کوو پېښور ته ځم لږ وختي ځم چې بس ما یې که ماته وې نو څه سبا خو مې بهرحال الله دې ښاد آباد ساته د امن دعا کوه بس د امن به دعا کوو او نور شاهدین صاحب
وایي تا نه زه خفه یم لږ غوندې زه پوهېږم چې ځینې موضوعاتو به ته غواړې چې زه خبرې وکړم مګر زه ډېر په بښنې سره چې یو ته به خفه یې او زه ما ته احساس کېږي یا زه څه لږ ډېر درته کومه هغه انګل یې ما ته پته لګي چې ته په دې انګل به ښه وایې شاید ستا به داسې غوښتنې وي چې هغه به ډېرې ښې وي تا به وغوښتل چې زه په یو موضوع څه ووایم یو موضوع کې غږ پورته کړم ما به نه شو کولی زه به ډېر مجبوره یم نو نور شاهدین صاحب زه 4 کالو نه تا پېژنم ستا د جذباتو احساساتو راسره احساس هم دی شاید زه تا سره غږ هم بدرګ کول غواړم مګر نه شم نو اکرام مشه خبرې دې خوږې وي احمد خان ډېر مننه خو زه نور شاهدین احمد خان ډېر زیات مننه ستاسو دروند نظر دی ما اگزیټ اخیستی او خو صرف د آخري یو 2-3 ټکي به نور شاهدین صاحب ووایم چې فکري طور نظریاتي طور او د درد په حساب د خوشحالۍ په حساب به بیخي په 19-20 یو بل ته نږدې یو مګر دا ته اوس زه څنګه ووایم چې ما درک یا زما ځینې مجبورۍ یا زما ځینې محدودیتونه زما ځینې لیمیټیشنز زما دپاره د هرې موضوع که څه راځي هم یا په کار هم وي زه پنځه نه شم ویلی یکه انسانانو بس د ژوند خو یو اړخ نه وي نو د انسان د ژوند یو معاشي اړخ وي یو د کار حوالې سره اړخ وي یعنې تاسو څه ووایم خو زه پوهېږم چې تاسو ګیله حقه ده او زه په دې هم پوهېږم چې تاسو وخت په وخت ماته داسې وړاندیزونه راکړي دي چې یا مو پام راګرځولی دی داسې موضوع ته او ما په هغې په اصطلاح په اسانو ټکو کې یا په سلینګ ژبه کې ځان شپېلی کړی مګر زما خپل ټول زیات زما کمنټ اګنور کېدل اوس هغه دی کمنټس نه کوم مننه یاره نو چا به ساسې وسن زه خو چې څنګه لایو راځم نو په یوه خبره باوري یم چې که څوک وي او که نه وي شاهزیب حسن ساجد شینواري دغه ملګري چې کوم مستقل یا خیر ډېر ناوخته شو نو هغه به اوس ډېره خوب کړی خو لکه د آخري خبرې مې دغه په دې خاطر وکړې چې نور شاهین زه 4 کالو راسې 3.5 کالو راسې د کمنټونه وړاندیزونه یا داسې څه خبرې به وي چې هغه به ما بس کړي نو نن خو د دوی افغانستان او پاکستان مذاکرات هم روان دي که نه نو دا بس والله چې سړی معاذ حسن خفه شي په دې شر فساد باندې معاذ حسن ما وړاندې دا خبره وکړه ته به ویې که نه چې که یو طرف واخلم زه اوس نو ډېر پالواز به پیدا کړم مګر دا به زه تاریخ ته مجرم یم که نه خپل ضمیر ته مجرم یم که نه ډیفنیټلي I will be feeling guilty د نیکۍ او د بدۍ یو سټیپ یارډ دا هم دی چې په دې خپل ځان کې لکه ته چېرته چا سره ښه وکړې یا چا سره پټې څه اتیا سل 200 روپۍ ورکړې د هغه په دې سترګو کې یو پړق راشي یا وینه ورته برابر کړي یا ورله دوايي راواخلي یا ورسره ښېګړه وکړي وټېور معاذ حسن نو دا ستا ته ډېر ښه فیل کوي یو فیل ریلی ویل نو بس دا نیکي ده او کله چې سالم نه لکه ډېر حساس نه یې که نه خو چې بس یو سالم انسان یې او چې باقاعده لکه د انسانیت په درجه کې لږ هم رادننه یي او چېرته بد وکړي نو خامخا یو خلش سړی محسوس کړي یا یو ګیلټ when you feel guilty یا when you feel a bit guilt نو ته چې کله فیل کوې ته ووایه چې دا بد دي نو زما په خیال سره دا یو سټیکیارډ دی مطلب مې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات که ناکام شوي هم وو د مذاکراتو باوجود داسې کار شوی دی بیا هم په مذاکراتو کې باور ولرل شي او په راتلونکي وخت کې ماهر منګش وایي چې موږ درسره ولاړ یو داسې خبره نشته خو لکه زما به انډرټیکینګ زه هر انسان وي په ژوند کار کوي روزګار کوي ځینې خبرو ته ملامت وي بندیزونه مني ادارې سره به یې د روزګار به کې ستا زه د دې هم خلاف یم چې خلک په ګاډي باندې 804 لیکي یا څوک لیکي ووټ کو عزت یا تحریکیانو دا تصویر مسویر وباسي پبلک ترانسپورټ کې دې ضرورت نشته بیخي دا ستا خپل رزق ذخیره دی او دا بیخي د دې نه بدل وساته چې پبلک ترانسپورټ دې لیکلي چې قیدي نمبر 804 ستا ورسره مینه ده ستا حق دی او ستا حق هغه هم په حق دی او د هغه هم حق دی چې ته ورسره مینه وکړې مګر ته پبلک ترانسپورټ یا په دوکان کې زه د پوسټر لګولو په خپله هم خلاف یم که زه الیکشن ته هم ودرېږم فرض کړو زه د دې په خلاف یم دوکان زما د رزق ځای دی زما د روزګار ځای دی ما دپاره هر سړی قابل احترام دی هر مشر هره پارټي زما دپاره قابل احترام ده یو نمبر 1 ما پرونه بل پرون ما نه یو ګاډی مخکې شو او هغه پبلک ترانسپورټ و یعنې دا فیلډر و پېژندی کېږي موږ خو پېژنو
چې دا 804 یې په لیکلی نو هسې مې سوچ کوم چې یار لکه ټیک ده ستا مینه ستا اخلاص هغه به خپل ځای خو یو روزګار خو دا خبرې نه وي یار روزګار به ته یو خلکو له سروسز ورکوي د سروسز په بدل کې چارجز اخلي او ترانسپورټ کې یا پیک اپ کار کې یا وټ ایور چې سم کې نو دا شی غلط دی لکه دا خو په اضافي خبر رااله په دې کې چې یو ځل مختصر شان خبره هم وکړم چې دا خلک ایمان فرند کې کوم خلک نو الله زموږ په حال رحم وکړي چې موږ د پلان سي نور په نسبت ډېر یادېږي نه او د نورو په نسبت ګوره زه ډېر غږېږم هم دا هم نه ګورئ ښه چې لکه د کافي حده پورې زه په ډېرو موضوعاتو شاعرین صاحب ته احساس نه وي خو لکه ماته دننه احساس کېږي چې زه د اصل لیمټس پوره چې څونه سپیس پې راکولی شم نو آی منیج د تھنګس لکه زه پکې ځان ځای کولو کوشش کوم یا خپل سپیس د اخري حده پورې بیا هم رانیسم یعنی کوشش مې دی یریږم خبره مې ورته راکړه خو لکه اوس ته باونډریز خو به منې که ته په یو ټولنه کې سبق وایې په یو انډسټرۍ کې په یو کالج کې داخل یې نو د یونیفارم به وي په هغه کې به څه ریګولیشنز وي څه ایس او پیز به د کرونا په وجه وي څه به ستا د روزګار په وجه وي ته په سعودي عرب کې هغوی ستا نه شاهي خاندان ته وفاداري غواړي یا سیاست هغوی نه غواړي د هغوی په نو دا ټول خبرې به ته په نظر کې ساتي او که نه نه کې چې آل اوټ نو موږ نه انقلابیان یو نه دی بدلونونه دعوې کوو موږ چې بس یاره بس ښه خبر رانه کېده کوو او که نه کېده کاڼه پرېږدو بس ځانه پورې ساتو نو معنا مطلب دا چې شاه هر ولد کې سړی اوسېږي برطانیې کې سړی اوسېږي او پنځه کاله نه راځي په دې خاطر چې نیشنلټي واخلي بیا ایلیجنس وښیي هغه ملکې ته یا کینګ ته نو ښه خبره ده د هغه ژوند جوړېږي د هغه د بچو ژوند جوړېږي اکټیویزم دې هم کوي او خو اکټیویزم از د لیمټ کنه سپیس نو موسم خو داسې دی کې موسم نوار چا پوښتنه کړه جاوید ناصر ډېره مننه بس الله دې خیر راپېښ کړي او زه صرف د هغه یو ملګري له جواب عملاً ورکوم او بیا ورپسې چې وایي موسم څنګه دی نوار شاه وایي نوار شاه موسم ما ګیس هم ځان ته لګولی بسن مې په ځان لګه کړله او ډېر وخت نه پروت هم یم هم موسم دی اوس نو د دې نه بل ښه جواب نشته دا ده چې د ګیس مخامخ بیخي په دې یو نیم فوټ فاصله کې ماته ګیس دی او اوږو باندې ته ګورې چې نو مننه یاره والله نو بله خبره ده نر مر خو خیر نرۍ او د بادرۍ خو سوال نه پیدا کوي موږ بزدل انسانان یو خو لکه په خپل سپیر کې به لوبېږو خپل چې زمونږ کوم ګول دی په خپل ګول کې به زمونږ کوم ډي دی پارټ اف د ګیم دی په هغې کې به لوبېږو غایک به اوس ټکېږي ستا خبره ټیک ده زما نظر چلېږي خیر دی خو لکه دا خو به څه وخته پورې سعید الله غزل صاحب یو ګاک ته خفه کېږي نو ګاک نه خو ستا رزق دی پکار ده چې ته ګاک نیوټرل د ګاک دپاره ته هم نیوټرل یو ګاک هم صرف ګاک وګڼې یا یو انسان یې وګڼې مطلب دا چې سیاسي تفرقونه بغیر وګڼې مذهبي تفرقونه بغیر بس ته خپل کار وسه وکړې زه دې شي نو په آخر مانګه د بزنس په ځای کې ټوپۍ او دا لړل تپل بزنس ستا د رزق انتظام دی ستا د بچو ستا د مور او پلار ستا د خویندرونو ستا د ګیر چاپېره خلکو او دا یو ټولنیز حساب سره هم خبر نه چې هر وخت سیاست کې ورننوتې ټوپۍ یم او په ګاډي مو لړل او تپل بس د هر شي خپل یو وخت دی هغه کې خلک کوي کپړې مچوي جنډه مه اچوي وټ ایور یاره زه د خوب دپاره زه خو خدای شته لکه کله کله ګولۍ نه بلکې اچومه ګولۍ طالب پښتانه وایي پنجابي یاره بس څه به ووایو ستا دا فشلالي والله چې بس ځینې خبرې ته هم ټیک کړې ځینې به هم ټیک کړې مونږ به دغه سکپ مونږ به پرې تبصره نه کوو که نه مونږ به خاموش پاتې شو مازه نه بس زما خوب خو هم ډسټرب وي او سهار مې د ملګري سره ژمنه کړې ده چې زه به مونږ به سهار ځو په یو میشن باندې که خدای کوله د پروردګار طرف نه اجازت و ژوند حالاتو را سره وفا کوله شازي بس ډېره زیاته مننه ته را سره ملګرتیا په داسې حالت کې چې همیشتن او زما نه خبرې بیا 10 منټه نورې اوږدې شوې ما وویل چې زه اوس ختېږم لهذا زه اوس ختېږم د هغې دعا سره چې پروردګار مو ښاد اباد او بریالي ساته او دې درخواست سره چې ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ دې ژمنې سره چې دغه تاریخي څیزونه ویورشپ به نه مګر یو اکیډمیک کار دی او ما د کلونو راهیسې سوچ کړی چې زه به فراغت ولرم نو د آرکیالوجیکل سایټس به ایټلیسټ
ډاکومنټري خو به پراپر جوړه نه کړای شم مګر په ویډیو کې بیا راولم چې دا ځای دی دلته سکندر دلته مطلب یو اخو جست فور د سیک اف لکه ډسکشن وي دلته یونانیان تیر شوي دا قلعه ده دا د نواب دا د عمرا خان دا دلته انګریزانو دا سړک جوړ کړی دلته دا شي هلته هغه شي نو د دې ویورشپ به نه وي مګر دا یو تاریخي خبرې دي چې هغه یو بحث به جوړ شي او ځینې خلکو ته به یو کلو به میلاو شي یا د موضوع یا د نور تحقیقاتو لپاره یا د نور تحقیق ما خو به تحقیق نه زه خو به جست هغه ویو کریټ کوم که تاسې جلال الدین احمد او مننه خو زما مجبوري ده نو یو یعنی دا کار داسې یو کار دی زموږ په دې ډېر کې سواد کې چې دا بالکل په دې په ابتدایي معلومات په اسانه ژبه کې نشته وی به لکه ساینسي جرنلز کې دی ارکیالوجي والا تاسو وګورئ چې ګندهارا کړی او کلچر باندې به بلا څیزونه الکساندر د ګریټ باندې به د دې سیمه کې تېرېدل د اکبر تېرېدل دغه دلته واده کېدل یا د یوسفزي ښکته سواتیان هلته دا ښکته ور نو شوي وي خو هغه بیا ډېر علمي او دقیق غوندې موضوع دي د هغې باندې د عامو خلکو بیا لکه بیخي پې انډرسټینډینګ یې نه راځي نو زما غوندې کس ته پکار دی چې په اسانه ژبه کې تیار ده نن 1000 کاله مخکې دلته محمود غزنوي سوات کې په دې ځای کې دا جومات جوړ شوی و د 80 کاله مخکې یا 140 کاله مخکې بیا ارکیالوجي والا دریاب کو دا اولنی جومات دی لکه معلوم لهذا دې نه مخکې نو دې نه وروسته چې موږ ګورو دا خلک څایره په بل مذهب وو زموږ نیکونه زموږ ابا اجازه مطلب دا داسې لږ په نارمل او ډېر په عامیانه ټکو کې نه چې لکه اوس دقیق غوندې علمي او تحقیقي ټکي دا انګریزي کې چې کلام څیزونه ګورو موږ خپله بیا نه پوهېږو دا موږ څه ګورو فریدون مې د کابل نه پورې ودان کابل کې خو په دومره یخ خو دومره یخ هم نه لکه نو دلته ډېر یخ دی ډېر کې یخ ډېر لکه ستاسو ماشومان غږېږي اکثر د شپې لایب راځي په ملک نظر کې نو ملک باندې نظر ساتم البته شرونو فسادونو والا ته درخواست کو چې نور مه کوئ نو زه مو تر سبا د راتلونکي لایو پورې په لوی بخونکي مهربانه خدای سپارم ټول را سره دغه دعا بدرګه کړي چې خدای پاک په ټوله دنیا کې بالعموم او بالخصوص چرته چې پښتون اوسېږي پروردګار هلته امن راولي او په دې خلکو کې لږ همت پیدا کړي چې امن له کار وکړي یا امن کم از کم ځان ته انټرنلایز کړي دننه په ځان کې فریدون سهار صاحب مننه او په ځان کې بس پیدا کړو یار په ځان کې کله موږ ټول اجتماعي طور د امن تږي شو موږ وګڼله چې یار په دې امن کې زموږ جنت هم دی که د دوزخ نه ځان بچ کوم نو مطلب یو سړی دوزخ ته ځي زه ولې ارلی هغه ولیکم چې بس زما دا فرض دی چې د یاسین دوزخ ته ځي شاید سبا ځي نن یې ولیکه لکه سبا به ورته چانس پیدا او که یو سړی جنت ته ځي نو وختي ولې لیږي لکه خبره مې دا ده دا زمونږ د سوچ نه غټ ګیم دی جاوید ناصر ټیک دی فرید نثار صاحب اوس امین پکې راپیلی شو زمونږ د سوچ نه غټ دی یا موږ دونه استطاعت نه لرو چې بیا شولډر اپ کړو مطلب دا بوج اوچت کړو صفا خبره ده جاوید ډېر ښکلې خبره وکړه کورم ودان او شاه صاحب ټیک دی 10 منټ ونه بلکې 15 منټ ته ورسېده د لوی بخونکي مهربانه خدای په امان